هم د رمضان په اخرنۍ کې یو خصوصیت هغه ده چې د کې شپه راځي چې هغه ته ليله القدر وایي او ليله القدر دا داسې یو شپه ده چې الله دې له داسې خصوصیات ورکړي چې نور شپه نه دي ورکړي. ليله القدر ته خو یاد دي د وجه نه وایي دا شپه ډیره مکرمه عزتمند ده، قدر نه ماخوذ ده، احترام ته عزت ته وایي. دا عزت مېشته د خصوصیات چې د ګرستي بیانو او یا قدر ضيق نه ده تنسیات وایي. دا شپه ليله القدر زکه وایي بدون مقدار کې ملائک د اسمان نه راکوشي چې د ازمکه ته تنگ شي. تنزل الملائکه فيها والروح، ملائک به کرا کوزيږي، جبريل امر کوزيږي. ودیش په باندې دون ملائک راشي چې مکه داغه نه تنگ شي. نو کو ته قدر وایي یا قدر د تقدیر نه ده. ودیش پکې د انسانانو د ټول کال تقدیر لیکل کی، یو د ټول عمر تقدیر ده، یو د کال له، یو د هفته ده. نو عمر د ټول کال تقدیر ده په وخت پیدائش کې لیکل شي. کله چې صاف کې چول کی بیا هر کال د انسان باندې کوم حالات راځي اگر جدا کړی شي په دې شپه د ليله القدر باندې. او بیا اب تک چې دا کم کارونه کوي دا تیرا جدا کړی شي. یا یفرق كل امر حکیم زیارت پرز باندې را جدا کیږي. دیو جن دې ليله القدر وایي. هغه دې ليله القدر فضائل الله دې شپې لور کړی، نور شپه لا فضائل نشتا. یو فضیلت ده چې په دې کې الله تعالی قران نازل کړی ہے. یا ټول قران مکه د عبد الله ابن عباس قول هم تاسو اوریدل چې دا قران الله یو ځل د لوح محفوظ نه نازل کړی دی اسمان د دنیا ته. دلته یو کور دی ته بیت العزه وایي. په یو ځل باندې د اسمان نه ال تراغه دا په ليله القدر کې وشو او دا غین لګی سا دغه ليله القدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دام په دقه شپه کې رال په ليله القدر کې مراغله او لګم په ليله القدر کې راغله او یا ليله القدر کې دی نزول شروع شوه ده. دا عظمت ته شپې ليله مبارکه متویل شوه، ليله القدر متویل شوه. دویم فضیلت د شپې دا ده په دې شپه کې بے انتہائی تعداد ملائک را گزی کی دنیا تا. تنزل الملائکۃ فیہا والروح، روح جبرئیل علیہ السلام دے عام ملائک دیدارا گزی کی مومنانو ته دعاګانې کی څوک چې په عبادت کې لګي آئی. دریم خصوصیت د شپې دا ده په دې شپه کې شیطان فساد نشي کولای. سلام هي حتى مطلع الفجر بمعنى قطاده د نور نقل سلام معنا دا چې په دې شپه باندې شیطان شرارت نشي کولای، فساد نشي کولای. دغه ټول علاقه د ملائکو نه ډکې دې په دې شپه باندې شیطان فساد شرارت کولای نشي. ډېر سلامتیا شپه ده. او بل غټ خصوصیت په دې شپه کې دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دې شپه کې چا د الله عبادت وکړو ثواب یې غنلو اجر او ثواب غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینه ټول ګناهونه به الله معاف کړي. دا په دې شپه کې دا خصوصیت ته په نور شپو کې نشته. او بل خصوصیت د دې شپې دا ده د ټول کال تقدیر په دې شپه کې کیږي. فيها يفرق كل امر حکیم. دې کې د ټول کال تقدیر په دې شپه لیکل کیږي. دا انسان با سکال سکی
کله بمری پلان کې ورځ بمری پلان کې ټیم بمری کال بسر تر رسي کم کارونه وکي کم باندې کوي دا غټ تقدیر نه پدیش په باندې دا کوټه د کال تقدیر را جدا شي د ليله القدر کې دا کیږي